29م نصیحت: د سهار او مازیګر لمونځونه. 5 وخت لمونځونه ټول فرض او مهم دي او له شرعي عذر پرته قضا کول یې حرام دي او انسان پرې ګناهګاریږي. خو په غنو احادیثو کې د دې 2 وخت لمونځونو په اړه ډیر ټینګار شوی. د صحیح بخاری په یو حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې 2 بردین وکړل جنت ته داخل شو. برد یخ هوا ته وایي. د 2 لمونځونو ته ځکه بردین یا 2 یخوالي ویل شوی چې سهار لمونځ هم په یخه هوا کې تر لمر ختو مخکې وي او د مازیګر لمونځ وخت کې هم لمر ښکته کېدو کې وي او د هوا تودوخه ورسره کمه وي. د دې حدیث مبارک مفهوم دا دی چې د سهار او مازیګر لمونځونه جنت ته د داخلېدو لامل کیږي او څوک چې پرې پابندي کوي جنت ته به داخل شي ان شاء الله. د صحیح مسلم په یو حدیث کې هم راغلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی هغه څوک به دوزخ ته داخل نشي چې تر لمر ختلو او لمر ډوبېدو مخکې لمونځونه کوي، یعنی د سهار او مازیګر لمونځونه. په دې 2 لمونځونو ځکه ټینګار شوی چې د سهار د خوب وخت وي او له خوبه پاتېدل اسانه نه دي او ځانګړی اخلاص غواړي او مازیګر په وخت کې بیا خلک په خپل کارونو مصروف وي او له کارونو ځان فارغول او لمونځ کول زورور ایمان او اخلاص غواړي. د دې 2 وختونو په اړه په سورته قاف کې هم ټینګار شوی دی. الله پاک فرمایي: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ژباړه: او د خپل رب تسبیح او حمد بیانوه تر لمر ختلو مخکې او تر لمر ډوبېدو څخه مخکې. 30م نصیحت: د جمعې لمونځ. جمعه ډیره مبارکه او مهمه ورځ ده. څوک چې د جمعې لمونځ لپاره ښه چمتووالی ونیسي او په جمع سره د لمونځ وکړي د یوې اونۍ ګناهونه یې بخښل کیږي. د صحیح مسلم په یو حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې اودس وکړي او په ښه ډول یې وکړي یعنی ټول رکنونه یې پوره کړي بیا جمعه ته د جمع لمونځ لپاره لاړ شي د خطبه اوریدو لپاره چوپ کینی د همدې ساعت او تر بلې جمعې ګناهونه ورته بخښل کیږي او د یوې اونۍ د پاسه د 3 ورځې نورو ګناهونه هم ورته الله پاک بخي. 3 ورځې ځکه ورزیاتې شوي چې الله پاک د یوې نیکۍ بدله 10 چنده ورکوي، یعنی موږ یو نیکی کوو الله پاک د 10 نیکۍ اجر راکوي، خو که ګناه کوو یو ګناه حسابيږي. یعنی واځي د جمعې لمونځ کولو باندې الله پاک موږ ته د 10 ورځو ګناهونه بخي. علما وايي دا هم صغیره ګناهونه دي ځکه کبیره ګناهونه توبې ته ضرورت لري چې انسان ترې باید توبه وباسي. ځکه د صحیح مسلم په یو بل حدیث کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي 5 لمونځونه جمعه تر بلې جمعه او روژه تر بلې روژې د ګناهونو بخون کې دي که چیرې له کبیره ګناهونو ډډه وشي. یعنی 5 لمونځونه په خپل وختونو منځ کې جمعه له یوې جمعې تر بلې او روژه د یو کال ګناهونو کفاره ده.